ملګرو په پیښور کې دا کچې ځناور راوتي دي چې شکل یې هم د انسان په شانتې دي او واړه خوري او واړه چې کوم دي ډېر زیات واړه یې وخوړله او هغوی دغسې په هسپتالونو کې پراته دي. آیا دا څه ځناور دي او کله راوتي دي؟ دې ټول حقیقت دې ډاکټر صاحب بیان کړی دی. ډاکټر صاحب ټول حقیقت ویلی دی. نو ویډیو خپلو ملګرو سره هم شیر کړئ ځکه چې ټول خلک د دې نه خبر شي او خپل واړه په کنټرول کې کړي. نو تاسو راشئ ډاکټر صاحب دا ویډیو وګورئ. دا نه پس پیسه زه یو څو خبرې کوم. السلام علیکم. عاصم یم، د الارچ ترجمان یم. دا تصویران او څه میسج خورېږي یاره چې څه ماشومان دي او هغه زخمیان شوي دي، پته نشته چې څه د هوا مارغه دی که ځناور دی، هغه لګیا دی ماشومان یې زخمیان کړي دي او خلک په ګروپونو کې وایي چې یاره الارچ کې ویډیو نه پرېږدي او ماشومان یې راوړي دي. نو زه خپله د الارچ ترجمان یم او زه د دې خبرې تردید کوم. اول خو داسې مارغه پاکستان کې څه چې په ټوله دنیا کې نشته دی چې هغه به ماشومان وخوري یا به څوک وخوري. دا ډېره لکه نانسنس خبره ده او موږ ته داسې هېڅ ماشومان پرونه راسې نه دي راغلي، یاره دوه هم نه دي راغلي داسې چې یاره مطلب موږ ووایو چې څه مارغه خوړلي دي یا څه ځناور خوړلي دي. نو بیسلیس میسج دی او پته نه لګي چې د دې میسج خورولو څه مطلب دی. خو الارچ کې داسې هېڅ قسمه ماشومان نه دي راغلي او د کوم دا تصویر چې شیر کېږي نو دا د الارچ دی نه، زمونږ د بیډز چې کوم دی هغه داسې نه دي. زمونږ ټراما هال کې چې کوم دی ایمرجنسي کې داسې بیډز نشته دی. نو برای مهرباني دا کوم میسج چې خورېږي نو دا بالکل بیسلیس دی او زه به ورته دا ووایم چې بکواس کوي او خلکو د یارې دپاره زه به دا ووایم چې خلک اوزګار دي. بس دا خبره ده، نور داسې هېڅ خبره نشته دی چې څه مارغه راغلی دی او هغه ماشومان خوړلي دي او هغه الارچ ته روړي دي. داسې هېڅ قسمه خبره نشته دی. نو لحاظه د یارې څه خبره نشته دی. خپل ماشومان ښه ټیک ټاک لوبو ته پرېږدئ. چا هم چې دا میسج خور کړی دی نو الله دې وله هدایت ورکړي. دا به ووایم. ښه ملګرو دا ویډیو تاسو وکتله چې ډاکټر صاحب وایي چې دا یوه افوا ده، نه چې کوم دی الارچ ته څوک راغلي دي، دا یوه افوا ده. یا بل څه ځناور به خوړلي، سپي به خوړلي وي. یو څو واړه خو په سوشل میډیا یو تصویر وایرل و خو چې دا ځناور نه دی. نو دا ویډیو خپل دوستانو سره شریک کړئ چې هغوی هم د دې نه خبر شي. ځکه ما وایي چې څنګه دا څونه معمولي ځناور دی اوس دغسې انسان خوري او خو بس دا چې کوم دی ډاکټر صاحب وایي چې دا ځناور چې کوم دی نو دا په رښتیا ځناور نه دی، داسې چا پروپیګنډه خوړلې ده. نو د ویډیو کتلو ډېره زیاته مننه. سعید جان افیشیل چینل او پیج هم درسره لایک کړئ. ډېره مننه.